په افغانستان کې د قالینو صنعت اوږد تاریخ لري. دا هنر د هېواد د کلتور یو مهمه برخه ګڼل کېږي چې پر اوږدلو یې سلګونه کلونه وشول افغانان زیار ګالي. که څه هم یاد هنر د هېواد له لرغونو تمدنونو سره تړلی دی، مګر د نورو کلتورونو په څېر هېر شوی نه دی او لا هم د افغانانو په منځ کې ځانګړی ځای لري. بلخ، هرات، کندهار او کندز هغه ولایتونه دي چې د قالینو تولید پکې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو په پلازمینه کې کاروباریان وایي بازار یې ښه دی او خلک وطني قالینې د نور په پرتله زیاتې خوښوي. شکر الحمدلله، کارهای ما بسیار خوب است. خدا را دار بر شکر. ما هم بافنده داریم، هم می بافانیم، هم در پروسس شستشوی قالین نداریم در افغانستان، در کابل. بیادر محترم، این قالینای وطنی دستبافت، مثال اینی قالین را شما میبینین، اینا کلش وطنی دستبافت است. یک قالین 6 متره را برد نظر بگیریم، یک 6 متره در 3 ماه الی 3.5 ماه یک جوړه 6 متره بافته میشه. د قالین اوبدونکو په خبره یوه قالینه چې 6 متره اوږدوالی ولري په ډیر زیات 3 میاشتو کې جوړیږي. د هېواد د قالینو کیفیت د نړۍ د نورو هغو په پرتله خورا ښه دی او د همدې له مخې په نړۍ کې ځانګړی ځای لري. کابل ښار د قالینو په دې مارکیټ کې داسې افغاني قالینې هم شته چې تر 100,000 امریکایي ډالرو پورې ارزښت لري. اینا قالینا در هر جای چیندگی است. خب مانند شیرین تگاب، بلژیکی، علب اخمل، یوسفی، خال محمدی، چوب رنگ، گلم، ابریشمی، هر رقم نوع قالین هموطنان گل ما کار داشته باشه. یک جوره قالین 100 متره کشیده بودیم، یک جوره 100-200 متر قالین تا $1,00,000 امریکایی نرخ بانده بودیم. یک قالین بسیار بالاست. هېواد کې د قالینو بازار او مارکیټ ته په کتو دا صنعت څه ناڅه له ننګونو سره مخ دی، مګر ځانګړی کیفیت یې ښایي دا هنر تر ډېره ژوندی وساتي. د قالین اوبدونکو په خبره که حکومت ورسره بهرني بازار په پیدا کېدو کې همکاري وکړي، نه یوازې دا چې کاروبار به یې لا ښه شي بلکې نړیوال شهرت به هم پیدا کړي. حسین صافی، موج نیوز، کابل.